بسم الله الرحمن الرحیم. په دې هیله چې جوړه وروغ به وئ. راځو نن د اډیشن CC 2017 دریم درس ته چې هغه د ايډيټ منو دی. راځو ايډيټ منو کې مختلف کمانډونه دلته موجود دي چې مختلف کارونه در سره کوي. اول چې دی انډو یا کنټرول پلس زائد کله مثلا چې یو غږیز فایل دلته موږ خلاص کړو، مثلا دا یو غږیز فایل دی. اوس مثلا دا څخه دا ما ډیلیټ کړله، زه په دو باندې بیرته پښیمانه شوم، غواړم چې بیرته دغه څخه څنګه کوم راوړم خپل ځای ته. راځئ دلته انډو ډیلیټ دا بیرته څنګه کوي خپل هغه اولي حالت ته راوړي. که چیرې بیرته په دغه باندې پښیمانه شوی وي، غواړي چې بیرته ډیلیټ کړي، بیا راځئ ریډو ډیلیټ باندې کلیک کړئ. انډو او ریډو یا کنټرول پلس زائد او کنټرول شیفت پلس زائد د انډو او ریډو کار دی. دغه وروسته بل چې دی ریپیټ لاست کمانډ دی. ریپیټ لاست کمانډ څه کار کوم؟ مثلا دغه ساحه ده، په دو باندې ما یو افیکټ اپلای کړی دی. مثلا یو افیکټ دی ډیلی افیکټ، مثلا روم دغه افیکټ مې په باندې اپلای کړ په دې باندې. اوس په دغه باندې اپلای شو، زه غواړم چې دغه یو ځل بیا په دې باندې څنګه شي ور تکرار شي. نو زه بیا راځم افیکټ ته، دلته بیا څومره هغه پیدا کوم کوم افیکټ و، نو دغه راځم دلته اډیټ ته ریپیټ لاست کمانډ، دلته تار ورته لیکلی چې دغه ډیلی افیکټ دی یا کنټرول پلس آر شارټ کټ دی. دغه بیا څنګه کیږي، بیرته اتومات همغه ته راځي، کوشش د دویم ځل لپاره هم په باندې اپلای کی. دغه وروسته چې دی ټولز دی، ټولز چې مخکې هم ټول په ټولز کې ویلای دی. دغه وروسته بل چې دی انیبل چینل دی، چې مثلا د خي او راسته او چپه طرف چینل شو یا هم غږ وزي یا ونوزي. اوس کوم چې دی دواړه چینل چې دی غیر فعال دي، چې کله کلیکم چینل نه غږ نه وزي. مثلا کچېره لیفت چینل فعال کړم، یوازې د خي لاس سپیکر نه غږ وزي. او بل مثلا کچېره زه لیفت غیر فعال کوم، رایټ فعال کوم، بیا د رایټ لاس سپیکر نه غږ یوازې وزي. دلته هم دغه شی دی انیبل چینل. اوس لیفت دی دواړه فعال شول، یا مثلا که غواړئ چې دواړه غیر فعال کړي، آل ټریک غیر فعال کیږي. راځئ بیرته انیبل چینل ته، دواړه څنګه کوي فعال غږ په یو ځل باندې وزي. دغه وروسته بل چې دی سیټ کرنٹ کلیپبورډ دی. دغه ګورئ څه کار کوي، دا چې دی 5 مختلفې کاپیانې د دغه فایل نه اخیستل شو. مثلا که چیرې موږ او تاسو دلته یو فایل، مثلا دا یو فایل د لوګو ده، که چیرې زه دا کاپي کوم دی دا ځای نه، مثلا دا کاپي شوه، که غواړم چې یو بل ځای پیسټ کړم، خو مخکې د دونه یو بل شی، مثلا زه د فلیر دی دا کاپي کوم، خو هغه کاپي یې پرېښوده، دغه کاپي یې واخیسته. خو په اډیشن کې بیا کولی شو 5 کاپیانې واخلو. مثلا راځم دغه ساحه ده، زه غواړم چې په اول کلیبورډ انفیټ ګوره، اوس کوم چې دی خالی دی، دا ورته انتخابوي. راځي څنګه کوي، دا یو کاپي ځنه خالی دی د ځای نه. دلته اوس چې راشي ګورئ دغه ډک شو. مثلا دوم کلیبورډ ته راځي، دلته دا ورته انتخابوي، دومره کاپي دی دونه خالی، صحیح ده. مثلا بل دا څخه انتخابوي، راځي د دریم ورته انتخابوي، او دا هم څنګه کوي کاپي کوي. داسې مختلف د نور هم څنګه کېږي. یو بل پسې ډکې ګوره، اوس درې وړه څنګه شول، ډک شول. خو زه مثلا اوس غواړم چې په دغه ساحه کې هغه اول کوم هغه چې ما کاپي کړی غږ، دغه زه ورته انتخابوم او دلته څنګه کوم پیسټ کوم. ګورئ دغلته خپله هغه کاپي شوی ځای دلته پیسټ شو. مثلا غواړم په دغه ځای کې هغه دریم کلیبورډ څنګه کوم پیسټ کوم. راځئ دریم انتخابوي او دلته اډیټ ته راځئ، پیسټ باندې دلته پیسټ شو. دغه وروسته بل چې دی کټ دی کولی شو، دا مثلا سلیکټ کړی یم، دا څنګه کټ کوي یوازې بدون د دې نه چې دلته دغه غږیز فایل پرېږدي، بلکې ټول څنګه کوي د دې ځای نه کټ کوي، دلته یې هغه اصلي فایل هم نه پاتې کېږي، کټ کېږي د دې ځای نه. او بل دغه وروسته چې دی کافي دی، مثلا مساحه ده، هم یې په همدغه ځای پرېږدي، هم یې یو بل ځای ته کاپي کولی شو. ځینې چې کاپي باندې وایي، مثلا دلته کنټرول وي یا راځئ اډیټ ته، دلته پیسټ په باندې وایي، پیسټ کوي. دلته ګورئ څنګه شو، پیسټ شو.
د پیسټ نه وروسته بل چې دی پیسټ ټو نیو دی مثلا یو سهار ما دا کافي کړې ده راځي دلته مثلا د سهار ما کافي کړله خو زه نه غواړم چې دلته پیسټ کړم راځم یو نوی ځای کې څنګه کوم پیسټ ټو نیو څنګه شو یو نوی ځای دلته څنګه شو پیسټ شو بل چې دی میکسډ پیسټ دی ګوره مثلا یو سهار ما کافي کړله راځم دلته کافي مې کړله اوس زه غواړم د میکسډ پیسټ کې دلته نور کوم کمانډونه هم شته دي مثلا ته غواړې چې ځای کې انزرټ کې او رایټ کې دغه ټول زه یم چې څنګه په یو بل فایل کې څنګه انزرټ یا داخل کړم ګورئ دلته څنګه شو په دغه فایل کې یعنی د دغه ځای نه د دغه ځای پورې په دغه فایل کې انزرټ شو بل دغه نه وروسته چې دی ډیلیټ دی مثلا یو څه هم موږ سلیکټ کړي ډیلیټ یا باکس سپیس باندې خپل ډیلیټ بټن باندې کولای شو د غږیز فایل ډیلیټ کړو یا هم دلته کولای شو ډیلیټ بټن په واسطه سره هغه څنګه ډیلیټ کړو دغه نه وروسته چې دی بل رافل ډیلیټ دی رافل ډیلیټ بیا راځو ملټي ټریک دلته دنده لري مثلا ملټي ټریک دا غږیز فایل دی صحیح ده دا په څو ټوټو باندې وشم مثلا څو فایلونه دي یا کولای شي څو فایلونه راوړی هم کولای شي صحیح ده اوس راځي مثلا چیرته دغه ټریک دلته تاور فعال دی صحیح دا ټریک تاور فعال دی راځي اډیټ ته اوس رفل ډیلیټ ته مثلا دا څنګه کوي دغه ساحه سلیکټ کوي اول کوم کمانډ دی راځي رفل ډیلیټ ته سلیکټ کلیپ دا کلیپ ته سلیکټ کو څنګه دی غواړي چې ډیلیټ یې رافل ډیلیټ سلیکټ کلیپ ډیلیټ په کوم شکل صورت سره ډیلیټ وي چې خالی فضا نه پرېږدي که چېرې مثلا زه دا سلیکټ کړم راشم اډیټ ته ډیلیټ پې باندې ګورې دغه کوم ټریک خالي ساحه څنګه پرېښوده خو سلیکټ ټریک ډیلیټ بیا دلته څه کار کوم مثلا هغه خالی فضا نه پرېږدي بیرته څنګه وي د کوم فایلونه چې دي دا یو د بل سره یو ځای کې وي صحیح ده بل دغه نه وروسته چې دی ټایم سلیکشن ان سلیکټ کلیپ دی مثلا یوه ساحه ده دغه سمې سلیکټ کړي دغه سلیکټ شوې ساحه ډیلیټوي او دغه طرف غږیز فایل او دا طرف غږیز فایل څنګه وي بیرته یو د بل سره وصل کوي راځئ دلته ډیلیټ ته ټایم سلیکشن ان سلیکټ کلیپ باندې وای ګورئ هغه ساحه یې ډیلیټ کړه خو غږیز کلیپ بیرته سره یو ځای کړلو بل دغه نه وروسته چې دی ټایم سلیکټ ان آل ټریک یعنی په دغه ټریک کې کوم هغه چې د ټول څنګه وي سلیکټ هغه نور کوم ټریکونه چې دلته مثلا راخلم یو بل ټریک ته یو داسې غږیز فایلونه اوس راځئ دا ټول سلیکټ کوئ زرنده هم ورسره سلیکټ کوئ اوس راځئ آل ټریک ان آل ټریک صحیح ده یعنی ټول څنګه وي په یو ځل سره ډیلیټوي او ټول غږیز فایلونه یو د بل سره بیرته وصل کوي صحیح شو دغه نه وروسته بل شی لرو ټایم سلیکشن اینډ سلیکټ ټریک صحیح ده یعنی په دغه ټریک کې کوم هغه شی د ټول څنګه وي سلیکټ کوي راځئ مثلا د ټول ورته سلیکټ کوي او څنګه کېږي ډیلیټ کېږي مثلا په دغه شکل سره بل دغه نه وروسته چې دی ښه دا بیرته کنټرول زیډ باندې چې بیرته څنګه وي اولي حالت ته راولي راځم ټول راخلم اوس بل هغه چې دی دلته کوم کمانډ چې دی سلیکټ دی دلته خپله دلته اوس درته ښایي سلیکټ آل یا کنټرول ای یا مثلا دغسې کش کوئ ټول څنګه کېږي سلیکټ کېږي یا دلته راځئ ګورئ سلیکټ آل د څنګه کېږي ټول سلیکټ کېږي یا ورته چې ډیسلیکټ یا نه غواړم چې څنګه شي فعاله شي بل سلیکټ نه وروسته چې دی آل کلیپ اینډ سلیکټ ټریک یعنی په دغه ټریک کې کوم کلیپونه غږیز فایلونه چې دی هغه ټول څنګه سلیکټ کړه صحیح ده بل په سلیکټ کې چې دی نیکسټ کلیپ اینډ سلیکټ ټریک یعنی اول یو کوم غږیز فایلونه چې دلته موجود دي یو ورته څنګه ته سلیکټ کړه ګوره مثلا یو اولین دا دی راځئ دلته سلیکټ ته دویم دغه دی همدغسې تر اخره پورې چې هر څو غږیز فایلونه دی هغه ټول څنګه وي سلیکټ کوي ښه بل د سلیکټ نه کلیپ ټو اینډ آف سلیکټ ټریک یعنی د دغه کوم کلسر چې ولاړ دی دغه اینډ طرف ته چې کوم هغه دی یا آخري طرف ته چې کوم کلیپونه دی هغه څنګه وي انتخابي وي
بل مثلا کلیپ ټو سٹارټ اپسیژن یعنی دغه هی طرف ته چې کوم کلیپونه دی هغه سلیکټ کیوي چې مثلا دا په دې ځای ویلوړ وي دغه هم سلیکټ کیوي په کوم باندې چې ویلوړ وي خو هی طرف ته هم ټول څنګه کیوي سلیکټ کیوي رزي دلته مثلا اند اپسیژن یعنی اخر طرف ته څنګه هغه سلیکټ کړو اوس دا څنګه شو غیر فعال شو چې مثلا ورته چې رائټ طرف ته او سٹارټ طرف ته شي مثلا یوازې دغه دوه دي بل د سلیکټ نو وروسته چې دی کلیپ او میکس ټایپ دی چې ډیالوګ دی مثلا میوزیک دی ساوند افیکټ دی امبینس دی دغه څه کارګر و چې دی غیر فعال دي مثلا دغه یو غږیز فایل دی په دوزم مثلا یو ډیالوګ یو افیکټ په باندې ورکوم سي دا ډیالوګ مثلا وی انلارج روم یعنی په یو افیکټ دی لکه په یو غټ کوتا کې چې موږ تاسو ثبت کړای په دوه شکل دی مثلا دغه بل غږیز فایل باندې یو دانه ساوند افیکټ اچوم مثلا دغه دی اوس دلته چې راشي ګورئ دا اوس دواړه غیر فعال دي کله چې اډیټ ته راشي دلته سلیکټ ته دلته ګورئ هغه دواړه فعال شو مثلا ډیالوګ په کومه یو باندې دی صحیح ده راځي ډیالوګ باندې کلیک کړئ دا هغه درته څنګه سلیکټ کو ورته چې مثلا ساوند افیکټ په کوم ټریک باندې په کوم غږیز فایل باندې دی راځي دلته ساوند افیکټ باندې کلیک کړئ هغه خی دلته چې په دغه باندې دی همداسې نور کوم افیکټونه چې دلته کولای شو په باندې دلته وښیو بل چې دی سلیکټ کرنٹ ویو ټایم دی دا ټول څنګه کیوي سلیکټ کی بل سلیکټ آل ټایم دی یعنی دغه 23 ټریکونه ټول څنګه کیوي سلیکټ کیوي دغه نو وروسته بل چې دی ډی سلیکټ دی چې کولای شو څنګه کو یو جی شارټکټ دی چې کولای شو بیرته کلیر آل سلیکټ ټول څنګه کو ان سلیکټ کړو یا ډی سلیکټ کړو بل چې دی دغه نو وروسته انزرت دی انزرت اول انټو ملټي ټریک دی او انټر فایل انټو سی ډیلیټ دی سایلنس دی اول چې دی ملټي ټریک دی یعنی یو شی انزرت یا داخلوي رځي اول وی فارم ته مثلا په فارم کې دغه یو غږیز فایل دی صحیح رځي اډیټ ویو ته دلته کوي انزرت دلته ورته کوي یو غوړی نوی ملټي ټریک جوړ کړي یا کوم مخکې تاسو دغه کوم جوړ کړای دی زه ورته چې غواړم څنګه کوم همدغه کوم چې ما جوړ کړی دوی یوسم دا څنګه دی دلته هغه سلیکټ شوی څخه دلته راغله بیرته راځم فارم ته بل چې دی انزرت انټر فایل یعنی څنګه و سی ډی لیاوټ ته څنګه دلته سی ډی لیاوټ ته راغی کولای شو په سی ډی باندې دوه طریق نه رائټ کړو بیرته راځم فارم ته بل انزرت سایلنس یعنی یو خالی فضا یعنی د یو خالی فضا ایجادول یا داخلول رځي انزرت ته رځي سایلنس ته مثلا سایلنس څوره وي ورته چې بعد لاس ثانیه وي مسیوتی کوي خالی فضا ګوره خالی و فضا ده هیڅ غږ نشته کولای شي دلته مثلا یو بل غږیز فایل څنګه داخل کړو دا شو سایلنس بل چې دی مارکر دی مارکر خپل اشاره یا مارک دی چې مثلا یو صحاب په څنګه په انتخاب وو یا کیو دا مثلا کیو مارک دی مثلا ساکلیف مارک چې مختلف مارکونه دلته چې کنټرول ام خالی ام باندې څنګه وو شارټکټ ام دی چې البته شیفت ام دی چې مثلا ساکلیک مارک پرای مارکونه دي کولای شي رینیم مارک مثلا دا مارک دی څنګه وی رینیم دلته ورکوي مثلا رینیم ورکوي دی الف نوم صحیح ګوره دا مارک څنګه شو دلته د الف نوم شو مثلا مختلف مارکونه دلته ته ایجادوي رځي اډیټ ته مارک مثلا مارک دوه درې مارک دلته شول مثلا یو دا دی دلته مختلف مارکونه دي د خاطر باندې مثلا دا صحه د دې ځنه ته د پورې سلیکټ کوي او ډیلیټوي مارک کې د خاطر باندې چې صحه په باندې معلومه کړو رځي اوس بیرته مارک ته کولای شي ډیلیټ آل مارک څنګه یعنی ټول مارکونه څنګه شو ډیلیټ شول بل په مارک کې چې دی موف لیټ ټو نیکست یعنی دغه کوم کلسر چې دلته ولاړ دی دغه او آخر سرته بوزه مثلا سٹارٹ ته بوزه رځي مثلا پلی هیټ پرویو چې شارټکټ کنټرول شیفت البته
alt ته البته alt ایرو کی end او start ته څنګه وي دا کلسر ایدو طریقه هم کولای شو یا د مارک طریقه هم کولای شو اول سرته یا آخر سرته څنګه بوزو ښه بل دغونه وروسته چې د زیرو کراسینګ دی زیرو کراسینګ یعنی صفري نقطه مثلا کله چې دغه غږیز فایل کې ډېره کوچنۍ ساحه کې نویز یا یو بل څه غواړئ چې تاسو ایډیټ کړئ راځي زیرو کراسینګ په واسطه سره څنګه کولی شو هغه معلومه یا پیدا کړو مثلا just select invert یا shift plus I یعنی چې shift plus I په ډېره کوچنۍ ساحه څنګه کې وي مخکې او شاته ځي صحیح یو shift plus H بیرته back څنګه کېږي back ته ځي صحیح ده یعنی د کوچنۍ ساحې څنګه کول پیدا کول که چېرې مثلا دوی په واسطه هغه کولی شي یو څه زیات شي یا مثلا هغه څه پیدا نه کړو ښه بل دغونه وروسته د سناپینګ خپله بندښت یا چسپېدل یا آهنګربا چې موږ تاسو ورته ویو خپله دغه د هغه سره نښلېدل سناپینګ دی خپله سناپینګ رجوع مثلا که چېرې د انیبل وي یا غیر فعاله وي کله چې دا زه راشم مثلا دغه کوم سلیکټ شوي ساحه اوس څنګه ده د هغو غږیز فایل څه څنګه کېږي نه نښلي که چېرې سناپینګ دلته فعاله وي بیا کولی شو مثلا دغسې ورسره ونښلي صحیح ده که چېرې دا ماوس تاسو په خپل لاس کې بیا ډېر ښه پرې باندې پوهېږئ بل د سناپینګ چې دی خپله د دې لپاره دی چې مثلا دغه ساحې هر غږیز فایل هر طرف ته چې مثلا یو جای یو شی شروع کېږي د هغو څخه موږ تاسو نښلوي چې دلته بیا سناپ ټو مارکر دی سناپ ټو رولر دی او سناپ ټو فریم دی یعنې فریم بای فریم څه څنګه کېږي نښلي بل دغونه وروسته ایکسټراکټ چینل ټو مونو فایل دی چې مثلا دا اوس چې دی په سټورو کې دی غواړم چې دا مونو ته وړم راځي دلته ایکسټراکټ چینل څنګه کېږي مونو ته وړي دغونه وروسته فریکونسي باوند سپلیټر دی چې مثلا د دغه فریکونسي حالت ته تغییر ورکوي غږ ته څنګه کوي دا اوکې کوي یا مثلا په دو شکل سوي یا مختلف دلته مختلف شکلونه دلته ورکول کېږي مثلا ګوره دلته سور رنګ چې دی 0 هرتز دی مینیمم یې ماکسیمم چې دی 110 هرتز دی او دلته هم د دغو کوم رنګ چې دی دغه یعنی هغه لوړ او ټیټ نقطې څنګه کې وي د غږ درته ښکاره کوي بل دغونه وروسته په اډیټ کې چې دی کنورټ سمپل ټایپ دی چې کولی شو مثلا دا سمپل ریټ یا څنګه کو تغییر کو چینل یې څنګه کو تغییر کو ګوره اوس چې دی څنګه دی زه غواړم چې سټورو ته یې وړم سټور باندې کلیک کړي دا څنګه کېږي مونو څخه سټورو ته وړي بل دغونه وروسته چې دی سمپل ریټ دی کولی شو هغه سمپل ریټ کې تغییرات راوړو یا دغونه وروسته چې بل د اډیټ اوریجنال دی یعنی په اډوب پریمیر کې دا کوم چې دی یا په فوټوشاپ کې السټریټور کې اډیټ اوریجنال یعنی د فایل هغه اصلي حالت څنګه کېږي موږ تاسو ته ښکاره کوي بل چې دی کیبورډ شارټکټ دی چې کولی شو مثلا دلته په دغو اډویشن کې کوم مینوګانو کوم شارټکټونه دي هغه ټول موږ تاسو دلته ووینو خپله خوښه باندې څنګه کو تغییر ورکړو څنګه کلیپ گیم دی ماسې کلیک باندې کې دغه ډیلیټوي څنګه کوي یو بل هغه ورته دلته اډ کوي صحیح ده هغه بیا تاسو کولی شئ دلته ورته اډ کړئ او اوکې پې باندې وایي بل دغونه وروسته په اډیټ کې چې دی پریفرنسز دلته جنرال عمومي کومه چې دی دلته ته مختلفې سیټینګ یې چې کولی شو نو تاسو څنګه کو جوړ مثلا جنرال کې د عمومي هغه دی آډیو چینل دی مثلا آډیو الټرو سیو دی صحیح ده کنټرول دی ډیلی افیکټ دی او دلته مختلف نور مثلا دلته ویب فارم هغه رنګ د هغه دی چې باید په کوم رنګ وي اوس مثلا دغه څپې چې دي په کوم رنګ دي په دو رنګ څه دي صحیح ده زه غواړم چې د دو رنګ څنګه کوم تغییر کړم راځئ چیرته اډیټ ته جنرال مثلا ګوره رنګ په دو شکل دی زه ورته غواړم چې رنګ په څنګه په دو شکل سوي صحیح ده مسې باندې کې کوئ ګوره رنګ صفو په دو شکل شو
ورته چې بیرته باید په همدې شکل سوي یا مثلا بکګراوند یې اوس تور دی کوم زه ورته بکګراوند یې باید سور وي یا مثلا په دو شکل سوي او په دو شکل څه کولی شي تغییرات تاسو په خپله خوښه مختلفو رنګو کې راولئ افیکټ ته راشئ ګوره اوپن افیکټ سیټینګ وینډو وین اډینګ افیکټ ټو د افیکټ راک یعنی هغه په افیکټ راک کې مثلا افیکټونه ورته ښکاره شي یا ښکاره نه شي دا ټول سیټینګ دلته کولی شي په خپله خوښه تغییر کې راولئ یا هم رانه ولئ نو دا و د اډیټ مینو کې هغه کوم افیکټونه چې وو نو په دې هیله چې له دغه ویډیو څخه